د سهار د خبرو اترو مرکز مسؤلین وایي چې د ټولنې د وګړو د بیلابیلو قشرونو لپاره د مناسبو فرصتونو د رامنځته کولو لپاره به اغیزمن پروګرامونه پلي کړي. جوانان نیروی متحرک کشور ما هستند و جوانان نیروی دورانساز است. جوانان مسئولین و رهبرای آینده کشور ما هستند. در همچون برنامه ها جوانان باید نقش خوب تعیین کننده و پررنگ داشته باشد و در مرکز گفتمان خوشبختانه مطلق اکثریت جوانان حضور دارند. د دغه مرکز مسؤلینو په کابل کې په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې په هیواد کې رامنځته شوی ډاډمن امنیت د ځوانانو د پرمختګ لپاره ښه زمینه برابره کړې ده او د دوی هڅې دا دي چې په بیلابیلو برخو کې لکه د ټولنیز عدالت پیاوړتیا، ځوانانو ته کاري او تحصیلي فرصتونه برابرول، بهرمېشتو هیوادوالو ته د بیرته راستنېدو اسانتیاوې او نورو برخو کې به علمي مشورې ورکړي او د دا ډول پروګرامونو ملاتړ به وکړي. د راپورونو تحلیل طرحو او عملی شو پروژو په اړه گفتمان د فکری محصولاتو تولید او بیا مسؤلینو او مخاطبینو ته رسول په افغانستان کې د سرمایه گذاري په مخه د کورنیو او بهرنیو سوداګرو تشویق. د سهار د خبرو اترو مرکز د ټولنې دغه مسؤل وایي چې هڅې دا دي ترڅو په ټولنه کې د خبرو اترو فرهنګ پیاوړی کړي او بیلابیلو ټولنیزو ستونزو ته مناسبې حل لارې پیدا کړي. د مخدره موادو پر وړاندې د هر اړخیزه مبارزې له دوام څخه ملاتړ او له نړیوالو بنسټونو سره د دې لړۍ د هر اړخیزه مرستې په مخه خبرې اترې. دریم، په داخل او بهر کې د میشته کدرونو، نخبگانو، متخصصینو او سرمایه‌دار افغانانو لپاره د داسې شرایطو او زمینو برابرول چې دوی وکولی شي د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې رغنده رول ولوبوي. دغه مرکز مسؤلین وایي چې د سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په اړه د داخلي تصمیم نیونې د کیفیت لوړوالی او په هیواد کې د رامنځته شوو فرصتونو څخه د ښې ګټې اخیستنې په موخه به د ټولنیزو پرمختګونو لپاره د بیلابیلو پروګرامونو ملاتړ وکړي.